السلام علیکم ورحمت الله. الله مو خوشاله کا دی موبایل کې تلاوت دې باره کې دوه درې کسانو پوښتنه کړې ده چې موبایل کې قرآن کریم را سره یې په دې کې تلاوت کولی شو که نه، او که کولی شو چې تکیه ورته کړو په تکیه باندې وایو بیا یې کولی شو که نه. نو اصل کې ګوره مسله ورونه یو دی حرمت ده، یعنې د روا او د ناروا خبره ده، او یو د ادب خبره ده. روا او ناروا ده مطلب چې بې اودسه قرآن کریم ته لاس وړل صحیح نه دي، نه ناروا ده. او قرآن کریم په ناسته ښه ده که په پروته ښه ده، تکیه باندې ښه ده، دا بیا د ادب خبره ده. که څوک وغواړي څومره ډېر ادب وکړي هموغومره ډېر ثواب ده. قرآن کریم دې ډاونلوډ که هغه کې تلاوت کولی شي بې اودسه هم، خو اودس سره ثواب ډېر ده، بې اودسه هم کولی شي. او چې کاغذ والا قرآن کریم راواخلې هلته بیا بې اودسه قرآن کریم ته لاس نسي وروړی، تلاوت هلته هم کولی شي خو لاس نسي وروړی. او موبایل خو قرآن کریم نه ده، نو موبایل ته لاس وروړی سي خو تلاوت یې هم کولی سي بې اودسه، ځکه مسله د لاس وروړلو ده که نه، نو لاس هم وروړی سي ځکه موبایل ده، او تلاوت هم پکې کولی سي. او بل له ناستې نه له تکیې نه دا ښه ده چې په ناسته وسي، له پروتې نه دا ښه ده چې په ناسته وسي. او که څوک یې په تکیه باندې وکړي تکیه ورته وکړي هم ګناه نه لري. خو ادب د قرآن کریم دا ده چې ورته کښېني.